عام طور د 15 شعبان د 15 په حواله باندې خلک ډېرې خبرې مشوره کړي دي. ځینې وایي په دا شپه باندې څو قسمه ډوډۍ تیارې کړه، ځینې وایي په دې شپه باندې پلانی عبادت وکړه. یقینا دغه شپه د 15 شپه چې ده دا مبارکه شپه ده. په دې باندې الله نبی فرمایي چې په دغه شپه باندې الله رب العالمین دومره مجرمان چې دوی توبه او استغفار د زړه د اخلاص وباسي، لکه د بنو کلب دا په عربو کې غټه قبیله وه، د پسونه یې څرول، لکه د دوی د پسو وړۍ دومره انسانان الله رب العالمین په دې شپه باندې د جهنم د اور ازادوي. لیکن په دې 15 د ورځې روزه نیول یو حدیث راغلی دی، هغه باندې هم علماو کلام کړی دی. ضروري نه ده که چا ونیوله ایام 20 دي. نبی علیه الصلاة والسلام عام طور ایام 20 روزې نیولې، 14 14 15 یا 14 15 14 دغه روزې پیغمبر علیه السلام نیولې. که دا روزه څوک ونسي ثواب لري، لیکن لازمي او ضروري دی نه کی، په کار دی چې دا 3 روزې ونسي. په ټولو میاشتو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د شعبان په میاشت کې زیاتې روزې نیولې، لازمي نه دي ګڼل په کار. البته په یو روایت کې داسې راځي چې د 15 په شپه باندې نبی علیه السلام څوک په خپل اولاد باندې توسع وکړي، په خپل همسایګانو باندې وکړي، په غریبانو باندې وکړي، الله رب العالمین څه امید دی ټول کال به الله رب العالمین د په رزق وسعت وکړي. خو دا ضروري نه ده چې څو قسمه خوراکونه دې تیار کړي. بهرحال او په دې شپه باندې الله رب العالمین دومره انسانان دونه مسلمانان د جهنم د اور ازادي، لکه د بنو کلب د پسو وړۍ. لیکن 3 کسان، یو روایت کې راځي 4 کسان الله په دې شپه نه معاف کوي. یو څوک د زنا عادي چې زناکار توبه وباسي خو صحیح ده، لیکن زنا عادي دا په دې شپه باندې الله نه معاف کوي. دویم شراب خور، شراب څښي. دریم د مور او پلار عاق او نافرمانه انسان، دا په دې شپه باندې الله رب العالمین نه معاف کوي. بهرحال او په دې ورځ باندې د 15 باندې یا مخصوص خیراتونه کول یا خیرات کول څه معنی نه دي، لیکن لازمي بنل د خپل وس مطابق صحیح دی. خپل کور، خپل اهل و عیال باندې روزه نیول هم څه لازمي او فرض نه دي. د ایام 20 روزې سنت نبی علیه السلام دا 3 په دې کې که ونسي الله رب العالمین به ثواب ورکړي، اجر به ورکړي. خو لازمي نه ده که چا نه ونیولې ملامت باید نسي.